السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نهم درس شپږمه برخه ده. عنوان د غیر انسان یعنی غیر عاقل مؤنث جمع اسم پیژندنه ده چې دا د دریم ډول د جمع د اسمونو څخه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیات ده. بشک موږ قرآن عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا دی چې عربي ژبه زده کوو، د قرآن ژبه زده کوو، په خپله ژبه زده کوو، تر څو موږ په قرآن کې تدبر وکړو او کله چې قرآن تلاوت کېږي په معنا یې پوه سو، او کله چې لمانځه ته درېږو په لمانځه کې مو خشوع راسي، او هر هغه سورې چې مو زده کړي دي نو انشاءالله په معنا یې پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د غیر انسان یا غیر عاقل مؤنث جمع اسم پیژندنه ده. د غیر انسان یا غیر عاقل مؤنث جمع اسم څه ته وایي؟ هغه نومونو ته وایي چې عقل نه لري، لکه شیان، حیوانات، ځایونه او نور. په عربي ګرامر کې د واحد په څه معنا است؟ لکه دلته موږ وایو مفرد، یو، مؤنث په شان استعمالیږي. ښه، یوازې په پای کې ترکیبي توري لري لکه آتون، آتن. غیر عاقل جمع په عمومي توګه که چیرې صفت ورته راځي، د مفرد مؤنث صفت ورته راځي، که فعل ورته استعمالیږي د مفرد مؤنث یعنی واحد مؤنث استعمالیږي، که ضمیر راځي هم د واحد مؤنث ضمیر استعمالیږي ورته. دلته راځم سیاراتون. سیاراتون څه معنی؟ موټرونه. نو دا لومړی مثال دی چې شی ده؟ د شیانو ده. دلته به زه دا مشخص کړم هسې لکه شیان، دا عقل نه لرونکي شیان دي لکه موټر. ښه، راځم دلته حالت دی رفع. سیارتون یو، مثنی شی ده سیارتانی. موږ په تیر درسو کې وایي چې دا په دې کې هیڅ کوم تغییر نه راځي په مفرد او مثنی کې. زموږ او ستاسې هدف د دې درس د غیر عاقل مؤنث جمع اسم پیژندنه ده. رفع حالت ته راځم سیاراتون. د پای تورو ترکیب لري او چی دی؟ آتون. نصب حالت ته راځم سیاراتن. آیا د پای تورو ترکیب لري؟ او د پای تورو ترکیب لري. چی دی؟ آتن. د به دلته په نښه کړم. جر حالت ته راځم. جر حالت ته وینم سیاراتن. د پای تورو ترکیب لري او د پای تورو ترکیب چی دی؟ آتن. نو اوس که څوک پوښتنه وکړي چې دا خو د غیر عاقل مؤنث جمع اسم شو دی، دغه چې د په عربي ګرامر کې دې ته څه وایي؟ دې ته مفرد مؤنث وایي. اصل کې جمع ده خو مفرد مؤنث ورته استعمالیږي. دلته به نشته کوم مفرد مؤنث په جمله کې استعمالیږي. او که څوک درته وایي حالت یې څه ده؟ حالت یې رفع ده. ولې رفع ده؟ ویني سیاراتون دوم ځانګړتیاوې څه دي؟ رفع. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې د غیر عاقل جمع دا جدول په یاد کړئ. وروسته چې تاسې د صفت، فعل او ضمیر په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو تاسې کولی شئ چې په جمله کې وپېژنئ چې دا د غیر عاقل مؤنث جمع په جمله کې ولې مفرد مؤنث په شان استعمالي. بل مثال ته ځو. موږ لکه په تېر درس کې چې ووایي چې غیر عاقل مؤنث جمع هغه نومونو ته وایي چې عقل نه لري. دلته راځم د شیانو مثال هم کار وکړو. راځو حیواناتو ته راځو. دلته ما وایي چې غیر عاقل جمع یعنی که صفت ورته راځي د مفرد مؤنث راځي، که فعل ورته هم راځي واحد په څه معنی؟ مفرد مؤنث. او که ضمیر هم ورته استعمالیږي د مفرد مؤنث ضمیر ورته استعمالیږي. دلته راځم بقراتون. بقراتون څه معنی؟ غواګانې. دلته راځم حالت ته رفع حالت شی ده. مفرد په څه معنی؟ یو. بقراتون. مثنی څه معنی؟ دوه. بقرتانی. جمع چی ده؟ د غیر عاقل مؤنث جمع اسم چی ده؟ بقراتون. د پای تورو ترکیب چی ده؟ آتون. نصب حالت ته راځم. مفرد چی ده؟ بقرتن. مثنی چی ده؟ یعنی دوه. بقرتینی. دلته راځم چې د غیر عاقل مؤنث جمع چی ده؟ نصب حالت کې بقراتن. د پای تورو ترکیب چی ده؟ آتن. جر حالت ته راځم. مفرد یو بقرتن، مثنی ته بقرتینی دوه غواګانې، او جمع ته راځم د غیر عاقل مؤنث جمع بقراتن.
کومې د پای تورو ترکیب لري؟ آتن. که څوک پوښتنه وکړي چې زه دا څنګه زه اوس وپېژنم چې دا مؤنث ده کوم ذکر ده؟ ما په تېرو درسو کې ویلي که څوک معلومات نه لري زما د تېرو درسونه وګوري نو انشاءالله په دې اړه به په مفصله توګه معلومات ترلاسه کړي. دلته ویني که د اسم په پای کې تا مربوطه راغله او یا آتون آتن دا اسم مؤنث ده. دلته پوښتنه ده چې کوي چې دوه ځانګړتیاوې ووایه چې د عربي ګرامر له مخې دا بقراتون چې د غیر عاقل مؤنث جمع ده څنګه استعمالیږي؟ زه به دلته نوشته کړم چې مفرد مؤنث په توګه وي او دوم حالت یې چې ده حالت رفع ده. ولې رفع ده؟ دلته وګورئ چې ده تون دمتین څنګه پیدا کړو چې رفع ده؟ دلته به راسمه دا جدول ده. دلته وګورئ رفع حالت یې وګورئ بقراتون. راځئ بل مثال ته ځو. موږ ووایو چې غیر عاقل مؤنث جمع اسم هغه نومونو ته وایي چې عقل نه لري. د شیانو مثال هم کار وکړو، د حیواناتو مو وپېژندل. اوس راځو د ځایونو نومونو ته. دلته به راسمه مشخص وکړم چې ځایونو څنګه زه مشخصولی سم چې دا د غیر عاقل مؤنث جمع اسم ده. چې درس کې مو چې غیر عاقل جمع کوم ولیدله هغه ته صفت شی راځي، مفرد مؤنث راځي، فعل ورته مفرد مؤنث راځي، ضمیر ورته مفرد مؤنث راځي او که اسماء الاشاره مو لید هغه ته هم د مفرد مؤنث اسماء الاشاره ورته استعمالي. دلته راځم جناتون دا د ځای نوم ده. جناتون باغونه. نو راځم دلته مشخصوم چې وګورم چې د جدول کې موږ څه لرو. حالت شی د رفع. رفع څه ته وایي؟ کوونکی د کار ته وایي یعنې فاعل ته وایي. جنتون مفرد ده په څه معنی؟ یو. مثنی په څه معنی؟ دوه. جنتانې موږ د غیر عاقل مؤنث جمع اسم وایو چې شی ده جناتون. د پای تورو ترکیب لري او د پای تورو ترکیب لري چې ده آتون. نصب حالت ته راځم جنتن جنتین. مفرد مؤنث کې هیڅ کوم تغییر نه راځي. جمع اسم پیژنو چې وګورئ چې نصب حالت چې ده جناتن. د پای تورو ترکیب لري هو. د پای تورو ترکیب چې ده آتن. جر حالت ته راځم جنتن جنتین. آیا تاسې د مفرد و مؤنث کوم تغییرات دلته ولیدو؟ هیڅ تغییرات نه راځي. نو په جمع کې ګورو جناتن. د پای تورو ترکیب چې ده آتن. اوس د چې پوښتنه کوي چې د دې اسم دوه ځانګړتیاوې ووایه د عربي ګرامر له نګاه نه څنګه استعمالیږي؟ زه به دلته یو ورته ولیکم چې مفرد مؤنث په توګه استعمالیږي او دوم حالت یې چې ده حالت رفع. یعنې که چیرې په جمله کې جناتون راځي که چیرې مو صفت ورته استعمالول نو صفت مفرد مؤنث راځي. که چیرې مو فعل ورته استعمالول مفرد مؤنث راځي. که چیرې مو ضمیر ورته استعمالول مفرد مؤنث ضمیر ورته استعمال. د نننۍ درس لنډیز د غیر انسان یا غیر عاقل مؤنث جمع اسم پیژندنه وکړه له مثالونو سره. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې هغه جدولونه په یاد کړئ. نو تاسې کولی شئ چې په قرآن کې د غیر انسان یا غیر عاقل مؤنث جمع اسم پیژندنه وکړئ. سبا به انشاءالله د غیر عاقل مؤنث جمع اسم پیژندنه په قرآن کې وکړو. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسید. دعاو کې مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.